بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او په دې مهم زماني مقطع کې غواړم د اوسنیو او یا وروستیو پرمختګونو یا مذاکراتو په اړه تاسو ولس او ټول ملت ته خپل وضاحت ولرم. موږ د افغانستان اسلامي امارت سیاست دا دی چې هیڅکله نه غواړو د هیڅ کوم هیواد پر ضد برید وکړو، د هیڅ کوم هیواد حریم نقض کړو او د هیڅ کومې ډلې ملاتړ وکړو چې هغه په نورو هیوادونو کې امنیت خرابوي یا د هغوی پر ضد باندې فعالیت کوي. دا زموږ سیاست دی او دا زموږ ډیره پخوانۍ پالیسي ده. نو په وروستیو کې د پاکستاني جهاد لخوا د افغانستان حریم نقض شو او د افغانستان پر حریم باندې تجاوز وشو چې د هغه تجاوز په جواب کې موږ دوی ته غاښ ماتونکی عکس العمل وشو. نو هغه پر دې اساس باندې چې موږ هیڅکله هیڅ جهاد یا هیڅ هیواد او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره یا زموږ هیواد تهدید کړي، زموږ حریم نقض کړي او یا زموږ امنیت اخلال کړي. د دې په جواب کې شخړې زیاتې شولې، مختلف توپونه، بمبارونه او جنګونه دواړو اړخونو ته وشوه. بالاخره د قطر او ترکیې هیواد په منځګړیتوب چې په دې منځګړیتوب کې موږ او د اماراتو متحده عربي ترمنځ هم په دې اړه خبرې اترې وشولې چې بالاخره توافق پر دې وشو چې په دوحه د قطر هیواد په مرکز دوحه کې به د ترکیې هیواد او قطر په منځګړیتوب باندې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ په دې اړه مذاکرات کیږي او ټولو ستونزو ته به د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې رسیدګي کیږي او د هغوی حل به راوځي. بالاخره موږ راغلو قطر ته او دلته د پاکستان لخوا څخه هم د هغوی د دفاع وزیر په مشرۍ باندې هیئت راغلی و. د شپې پرون ماپښین څخه بیا د شپې تر ناوخته تقریبا 12 ساعته یا 14 ساعته په دې اړه د مذاکرات وشول. بالاخره موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې دواړه هیوادونه به د یو بل احترام کوي او یو د بل په حق کې به تجاوز نه کوي، یو د بل په مخالفت او یو د بل په خلاف د دشمنانه کړنو ملاتړ نه کوي او هیڅ داسې یو جهاد ته به اجازه نه ورکول کېږي هغه د هیڅ طرف څخه چې د بل هیواد امنیت ته تاوان ورسوي او یا د بل هیواد پر ضد باندې بریدونه وکړي. خو که څوک بالفرض داسې کېږي چې هغه برید کوي پر یو هیواد باندې، بل هیواد به د هغه ملاتړ نه کوي. نو زما په فکر باندې موږ مذاکرات کامیاب وو او مطلق اوربند اعلان شو او پر دې باندې توافق وشو چې دا اوربند به دوامدار وي. خو د دې اوربند او د یو بل سره د ښو اړیکو د ساتلو او آینده سیاسي او اقتصادي پرمختګونو لپاره به یو میکانیزم رامنځته کیږي تر څو د قطر او ترکیې هیوادونو تر څار لاندې دغه میکانیزم کې د یو تخنیکي کمیټې کار وکړي او یو د بل سره د دې پر ځای چې دا مشکلات زیات شي دا راکم کړو. نو په دې حالت کې چې زموږ د پاکستان سره په جنگ باندې اخته وو، زموږ ګرانو ولسونو، زموږ ملت، زموږ د امنیتي او ځواکونو تر شا ودرېدی په ډېره مېړانه باندې موږ د دوی دا تشویق او دا ملاتړ په ډېرو درنو الفاظ سره ستایو
او خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو چې د خپل هیواد او د خپل حریم د ساتنې دپاره په کامله معنا په ډېره جرأتمندانه شکل او انداز باندې دفاع وکول، د دوی د سرښندنو، د دوی د قربانیو او د دوی د دې هڅو موږ مننه کوو او ورڅخه خوشحاله یو او الله جل جلاله دې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه نور هم پیاوړي ولري او موږ ورباندې ویاړو. الحمدلله چې په ډېره مېړانه سره د خپل هیواد څخه په کلکه دفاع وکړله او هر هغه متجاوز چې زموږ پر شا کې به هم غاښ ماتونکی جواب ورکول کېږي. موږ چې څه ژمنه کوو هغه ته به ژمن پاتې کېږو او څه چې وایو هغه به په عمل کې ثابتوو. دا چې هر جهت خپل پر وعده باندې نه درېږي، کوم توافق چې کېږي هغه نقض کېږي او یا عام افغانان یا کورونه بمبارېږي، شهیدانېږي، د هغوی به کاملا موږ دفاع کوو او د تجاوز په صورت کې به موږ خپل د دفاع حق محفوظ ګڼو او خپل د هیواد او خپل د وګړو څخه به په کلکه دفاع کوو. اوس هم که چیرې پاکستانیان دغه توافقنامې ته ژمن نه پاتې کېږي نو موږ به په ښه مېړانه باندې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه دفاع کوو او هېڅ راز سستي او کهالي به په دې کې نه کوو. او کوم کسان چې باید یادونه وکړم چې په دغو بریدونو کې شهیدان شوي دي، دعا کوو چې الله جل جلاله د دوی شهادتونه قبول کړي، الله پاک دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي، الله جل جلاله دې افغانان د ناخوالو او مشکلاتو څخه وساتي. موږ همیشه دا ویلي دي چې موږ هېڅکله د جنګ غوښتونکي نه یو او نه د چا سره جنګ کوو او نه یې غواړو، خو که څوک ژمنې نه عملي کوي، که څوک تجاوزات کوي، بیا موږ هېڅکله هم چوپ نسو پاتې کېدلی او هر چا ته به غاښ ماتونکی جواب ورکړو او دا موږ ثابته کړې ده چې افغانستان یو مستقل، آزاد، خپلواک هیواد دی. د هر هیواد سره اړیکې ساتل هیواد نشي کولای چې د افغانستان خارجه پالیسي سانسور کړي او یا د افغانستان په اړه پیشنهادات ولري چې هغه د افغانستان د ملي منافعو سره په ټکر کې وي. د هند په اړه دلته هیڅ یادونه نه ده سوې. موږ د هند سره په متقابل احترام ولاړې پیاوړې اړیکې غواړو. هند په سیمه کې یو لوی او پیاوړی هېواد دی. همداراز موږ د پاکستان سره هم ښه او دوستانه اړیکې غواړو او د هیڅ چا سره د دښمنۍ طرفدار نه یو. خو یو هغه یادونه باید وکړو چې نه موږ د هند سره کوم داسې تعلقات ساتلي او نه ضرورت لرو چې ویې ساتو چې هغه د پاکستان په ضد تمامیږي او نه د پاکستان سره هېڅکله هم داسې تعلقات موږ ساتلي او داسې اړیکې ساتلي دي چې هغه د هند په ضرر باندې تمام سي. افغانستان د خپلو منافعو په چوکاټ کې خپلو منافعو ته په کتو د هر هیواد سره مستقلانه اړیکې غواړي او هیڅ سوال نشي پیدا کېدلی چې څوک دا موضوع مطرح کړي او نه موږ چاته دا جرأت ورکوو چې هغه د افغانستان په حق کې داسې څرګندونې وکړي او یا دا موضوع د مذاکراتو یا پر بل میز باندې یاده کړي. زه فکر کوم انشاءالله چې هیڅوک زموږ په مخ کې د داسې خبرې د یادولو جرأت نشي کولی. او بله خبره دا ده چې په مذاکراتو کې مهم ټکي چې هغه دا وه چې باید اوربند وشي، یو د بل احترام وشي او پر ځای د دې چې جنګ، جګړې، بمبارونه، توپونه یو د بل سره وویلو، د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې باید ستونزو ته رسیدګي وکړو. او په پاکستان کې کېږي موږ د هغوی ملاتړ چې پاکستان ورته تروریستان وایي، دا چې پاکستان ورته خوارج وایي، دا چې پاکستان ورته شریر عناصر وایي، هر څه چې ورته وایي هغه د دوی خپله اصطلاح ده. موږ هېڅکله هم د چا نه ملاتړ کړی او نه یې کوو. دا زموږ پالیسي ده او دا مو ټولو ته ویلي دي او دا به بیا هم وایو او پر دې پالیسي باندې موږ ولاړ یو. دا چې قطر هیواد دلته د بورډر اصطلاح استعمال کړې ده دا زموږ په توافق نه ده او نه موږ پر دې باندې موافقه کړې ده او نه په دې اړه زموږ د دوی تر مابینځ په توافقنامه کې کوم څه وجود لري. ډیورنډ لاین او یا ډیورنډ کرښه چې ده دا د افغانانو دریځ دی او هېڅکله به هم دې ته
بارډر نه ویل کېږي او نه په دې اړه موږ د دې سره کوم توافق کړی دی او نه دا د کوم حکومت کار دی، دا د ملتونو مسله ده چې دا به ملت بیا په دې اړه فیصله کوي. او بله هلته به پر دې میکانیزم باندې بحث کېږي چې دغه توافق چې اوس موږ کړی دی کوم جهت د دې څخه سرغړونه کوي او که یې کوي باید هغه د کومو عواقبو سره مخامخ شي. نو دا به بیا هلته پر دې باندې بحث کېږي. زموږ د خوا به هم تخنیکي کمیټه هلته ځي، د دوی د خوا به هم راځي او پر دې باندې به بحث کېږي. یو مشترک میکانیزم به رامنځته کېږي تر څو آینده افغانستان او پاکستان یو د بل سره د جنګ او یو د بل سره د دشمنانه په مقابل کې د دشمنانه کړنو څخه دغه حالت څخه راووځي او د تجارت او یو د بل سره د شو او د څنګه چې د ګاونډیتوب حق دی دغه تعلقات ساتلو ته ورستانه شي. او خیر چې د ډیورنډ په اړه موږ نه غواړو چې بحثونه ولرو، دا د ملتونو موضوع ده او نه اوس د دې وخت چې موږ په دې اړه بحث وکړو او نه دا زموږ مسؤلیت دی. موږ غواړو چې دا موضوع وروستیو وختونو ته یا راتلونکو وختونو ته پرېږدو. په دې اړه باید جنجالونه راپورته نه کړو او نوي مشکلات ایجاد نه کړو. او پاتې سو په ترکیه کې چې کومې خبرې کېږي هلته به د همدې توافق دپاره میکانیزمونه رامنځته کېږي. نور اضافه داسې بحثونه چې هغه د دواړو هېوادونو دپاره په نفع وي که بالفرض رامنځته کېږي هم هغه به موږ تر نظر تېروو که چیرې زموږ د ملي منافعو سره سر وخوري او زموږ د ملي منافع دا ایجاد کړي. په هغه صورت کې بیا موږ هر وخت د هر چا سره بحث کولی شو. البته هلته به د همدې توافق د تطبیق دپاره به میکانیزمونه جوړېږي. موږ خپله ژمنتیا ښیو، نړۍ ته هم دا وایو، نورو هېوادونو ته هم دا وایو چې افغانان همیشه په جنګ کې ښکېل کړل شوي دي. افغانانو باندې همیشه جنګ تپل شوی دی. اوس هم موږ ټولې دنیا ته اعلانوو چې موږ د هیڅ کوم هېواد سره جنګ او جګړې نه غواړو. دا زموږ ژمنتیا ده او دا زموږ په عمل کې هم ثابته کړه او وموښودل. د ترکیې او قطر هېوادونو په منځګړیتوب د هغوی په مخ کې مو دوی ته وویل چې موږ هېڅکله پر چا باندې تجاوز نه کړی او نه یې کوو. موږ د خپل هېواد دفاع چې زموږ مسلم حق دی هغه به کوو او د هر قسم تجاوزاتو په مقابل کې به موږ درېږو. دا چې بیا دوی تر کومه حده پورې په دې وعدو باندې وفا کوي او یا دا ژمنې نه عملي کوي وبه ګورو چې آینده دوی څه کوي. نو که چیرې وفا ونه کړي پر عهدونو باندې او پر ژمنو باندې ونه درېږي نو موږ د خپل ځان څخه د دفاع حق لرو او دا حق موږ ثابت دی او بیا به هم هیڅ راز په دې کې د تسامح څخه کار نه اخلو او په زغرده به د خپل هېواد او د خپل وګړو څخه دفاع کوو او دا زموږ مسؤلیت دی. چون دا مذاکرات وه او د دې دپاره وه چې حالت باید ورغوو. تر دې مخکې موږ دوی ته شواهد وړاندې کړي دي او اسناد مو سره شریک کړي دي او دلته په مذاکرو کې هم پر میز باندې پر دې باندې بحثونه وسوه. دوی به خامخا دغه تورونه لګولي وي خو البته موږ هم هغه حقایق دوی ته وړاندې کړي دي چې د دوی لخوا د افغانستان په خلاف کېږي یا کېدله او یا روان دي. البته اخري توافق چې موږ ورته رسېدلي وو هغه همدا دی چې ما مخکې اشاره ورته وکړه. بلې د منځګړو هېوادونو سره پر دې باندې بحث وشو چې حالت باید عادي سي نور او دواړو طرفونو ته د ولسونو تګ راتګ تجارت دا باید بیرته عادي حالت ته راستون سي. نو وبه ګورو چې منځګړي په دې کې تر کومه حده پورې پرمختګ کولی شي. ما مخکې هم دې خبرې ته اشاره وکړله دا چې دوی د خپل مخالفینو سره مذاکرات کړي دي یا نه دي کړي یا کوي یا نه کوي هغه دوی خپل کار دی. نه موږ د دوی د مخالفینو مدافع وکیلان یو. البته د افغانستان د خاورې احترام دا ضرور دی، دا حتمي دی. که په افغانستان باندې برید کېږي دا د توافقنامې نقض دی او موږ به خپل عکس العمل ښیو. دا چې دی بیا په
چا په خلاف هر قسم عملیات کوي هغه د دوی خپلمنځي مسله ده چې موږ په موږ پورې اړه نه لري. بلې په دې اړه موږ د مذاکرات پر میز باندې خبرې اترې وکړلې د منځګړو په مخ کې او منځګړو ته مو وویل چې د مهاجرینو سره باید انساني چلند وشي او په خپله خوښه هېواد ته دوی باید راستانه شي او داسې چلند ورسره ونه شي چې هغه د انساني او اسلامي اصولو سره خلاف وي. نو په دې اړه موږ بحثونه کړي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره